حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په ګناه کې اطاعت نشته، البته اطاعت یوازې په روا کارونو کې دی. دې حدیث روایت صحیح بخاری کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه خبره معلومه شوه چې مسلمانان به د خپل مشرانو اطاعت کوي په جایز کارونو کې، په روا کارونو کې. الله دې نکړي که تا د خپل بادشاه خپل مشر د ګناه باندې حکم کوي، ناګناه به نه کوي، په هغې کې به اطاعت واجب نه دی. داسې حکم دله کوي چې د قرآن و حدیث نه مخالف دی، نو په تا باندې به د هغې اطاعت واجب نه دی. اطاعت د امیر واجب دی په روا جایز کارونو کې چې د هغه کوم حکم تا باندې کوي د هغه د قرآن و حدیث سره موافق دی، نو بیا په تا باندې اطاعت واجب دی. او که چېرته ستا داسې مشر وي چې هغه د قرآن و حدیث نه خلاف په تا باندې حکم کوي او داسې احکام په خپل مملکت کې جاری کوي چې د قرآن و حدیث نه مخالف دي، نو بیا د هغې اطاعت په تا باندې واجب نه دی. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.